ډوډۍ ته ناست وو که سړی نن راغی که نه د یو 50 روپو پسې جمال کوټه راوړه بیا به د تماشه کوو مونږه د ده څه مقرر دی ښه السلام علیکم کینه لکه راځه لکه په ښه ټایم راغلې لاس خو مې پاک دی د خیره سره یار کې به نو اورې کینه راځه هلکه مرچکې خورې مرچکې خو ما د کور راوړی مړه نه نه دا مرچکې خو ساتم مرچکې سره خو نه لګي یاره هلکه سالن دې له چا نه راوړ 80 روپۍ خو راځه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی شکر دی شکر دی څه کوې ډوډۍ ته ناست یې ډوډۍ ټایم دی راځه کښېنه لاسونه خو مو سینځل دي خو زه خیر دی ما نه خوړه خو تاسو سره به 2 وړۍ والم بس دا 2 وړۍ خو تاسې ما اخلې دا واله هلکه مرچکې مې د کور راوړی وه خبرې ته پیاله خو دې نه ده راوړې په بډه نه نه پیاله خو مې نه ده مرچکې مې راوړی صحیح ده ځه راوړه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر برابر ډوډۍ کې سلام نه وي خو یاره زه راځه ډوډۍ هلکه ما خو اوس لاسونه وینځلي خو کې به نو یار هلکه نن مې ناوخته ډوډۍ خوړل به خبرې یو څو نوړۍ به در سره والم نه ها مرچکې خو دې نه دی ساتلی هلکه راوړی مې دی د نر بڅوړی یې که نه روغ مرچکې نه ځان سره ګرځی د خدای پاک د خواږه نامه نظر شم ته ډوډۍ ټایم دی 2 ورځ دلته راځم یار دلته تاسو سره ډوډۍ خورم اورې رزق مې دلته خدای پاک مقرر کړلی اورې په کومو غرونو وګرځم که نه خدای پاک یاره ما رزق دلته راکړی دا دلته رزق مقرر کړلی خدای اریان شم یار د رزق معاملې دي ډوډۍ خوره لکه چوټه ستا خبره صحیح ده خو یو طرف ته ګرانه ګراني ده او بل ټک کار نشته او بهر د دکاندار راته 8000 روپۍ جمع شوې او که دا حل نو موږ خو یې نشو برداشت کولی په 10 روپۍ ډوډۍ ده رزق داسې هم دلته مقرر دی ودرېږه چې موږ دله نور هم څه مقرر کړو ښه چوټه نن خو ډوډۍ ته ناست وو که سړی نن راغی که نه د یو 50 روپو پسې جمال کوټه راوړه بیا به د تماشه کوو مونږه د ده څه مقرر دی ښه یاره ډوډۍ ته راشم دا خبرې هم ښه نه وي خو پرون زموږ په جومات کې یو امیر صاحب خبره کوله چې چا په یو وږي باندې ډوډۍ وخوړله الله پاک ورته جنت طعامونه ورکړي الله پاک یاره په تاسو ډېر مین دی مسلې دي که نه زه کوم ځای وم ډوډۍ کوم ځای وه طعامونه خدای پاک په تاسو ګرځو کړلي چوټه هغه سړی بیا را روان دی کار خو دې کړله که نه زه چې کړی د دی نو ووله ورته دی سیم په مکه نه رهید 2 وړۍ زموږ سره دې سایډ دې طرف ته یې ده ته ووله که نه ته وخورې پوه شوې دا تیلی لګوي ګورو که نه چې نن د ده په دې رزق کې څه مقرر دي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ترال یار راځه کښېنه اسیم عادت شوی ده ډوډۍ ونیسه خوره ما د تاسې ویې چې دا خدای پاک د جنتونو دا طعامونه مړۍ والا هلکه ما د تاسې نه وي که نه خدای پاک د جنت طعامونه په تاسو باندې پیرزو کړلي اورې زنده باد بس الله رتا ژوندی ساتي روزانه را ده زه خو ژوندی سړی یم هلکه مرچکې خو نن ما نه وروړ نن تا یې ښه ودې زما ما ته پته ما ته یې یو کاش وکړو خو څه مزه یې ونه کړه
ډاکټر دا انګول چاند راوړل بیا مې راوړل ما دا خو ښه دی کورونه دی کان موړ کې ما وختي خوړل مړه باتروم کم زیاده یار طبیعت می سګډ وډ دی باتروم خو لږ لرې دی یار اولې طبیعت دې خراب شو جومات ته به ځې نو د پله جومات ته ښه هلته به ځم لکه خوښه دلته باتروم ساتئ که نه کله به زنانه راځي او کله میلمه راځي او دا باتروم به دلته دا خو ورکشاپ دی زموږ په دې ورکشاپ کې خو جومات نشته نو باتروم به کوم ځای پیدا کړو ته خدای دې په خیر که ځان رسوه نو ما په خیال جوړې د سړي کار وشو خو نن نه بعد دی بیا نه راځي د دې نن نه بعد به انشاءالله د ده رزق بل ځای کې مقرري ښه دلته به نه وي که خیر لرې شه لرې شه خدای دې غر که لاره وکړه هلئ هلکانو یاره په دې شي کې څه اچولي وو یار یا خدای ته چې کوم رزق راکړي هغه ډېر ښه خو د انسانانو د رزق نه مې توبه ده